سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو ورور 15 ځلې دا پوښتنه دلته کمنټ کړې ده. هغه وایي چې زه 18 میاشتې ډوبلن وم، اوس مې لس کلن استان اخیستې دي، اوس به ما سره اوپي مالي کومک کوي او که زه به میسي لوکل ته ځم. اول خو وروره که چیرې ته تاسو د خپل عمر یادونه نه ده کړې، تاسو میسي لوکل به دې پوښتنه کې یاد کړی دی، نه معلومیږي چې تاسو زیرسن یاست، یعنې ستاسو د 25 کالو نه عمر کم دی. هر کله چې تاسو اسناد واخلئ بیا تاسو د اوفي نه ختمیږي او تاسو ځئ. که چیرې 25 کال نه کم ستاسو عمر تاسو میسي لوکل له ځئ، او که 25 یا د 25 نه زیاتې بیا تاسو کف ته ځئ او هلته تاسو ثبت نام کوئ. اوس خبره که ستاسو پوښتنه دا وي چې د هغه 18 میاشتو ستاسو مقصد چې هغې وخت کې ما سره څوک مالي کومک کوي، هر کله چې تاسو ډوبلن یاست ستاسو حق نه کیږي. هغه وخت کې چې تاسو ډوبلن یاست ستاسو حق نه کیږي چې تاسو ته اوفي روپۍ درکړي. ولې هر کله چې تاسو ډوبلنۍ نه بعد نورمال شئ نو بیا نورمال وخت کې تاسو حق کیږي چې تاسو د اوپي نه روپۍ وغواړئ. ولې هر کله چې تاسو اسناد واخلئ بیا تاسو اوفي ختمیږي. که چیرې تاسو ډوبلن یاست او بیا نورمال شئ او بیا انټرویو ته منتظر یې او تاسو اسنادو ته منتظر یې، په دغه وخت کې چې څومره وخت تېرېږي اوفي دا ذمهواري لري چې هغه تاسو ته پیسې درکړي او تاسو سره مالي کومک وکړي. ولې هر کله چې تاسو اسناد واخلئ نو بیا تاسو حق نه لرئ تاسو بیا راسن میسي لوکل له ځئ یا تاسو کف ته ځئ. اوس هغه کسان چې څوک 25 کاله یا د 25 کال نه زیات عمر لري نو دوی کف ته ځي، او هغه کسان چې کم د 25 کال نه دوی عمر کمی یعنې زیرسني نو دوی بیا میسي لوکل ځي. امید لرم چې د غرور پوښتنه حل شوي. که کوم ورور پوښتنه لري تاسو خپله پوښتنه دلته په یوټیوب چینل باندې کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکوم. ویډیو همدومره وه، په مخه.